پاکستان ته د متقي غوسه وایي ډیورن کرښه نه منو دا څنګه نمبر 1 پوځ دی چې خپل مخالف وسلوال نشي مهارولی او بیا ملامتي پر موږ اچوي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ډیورن کرښې په رسمیت پیژندل د پاکستان تاریخي خوب دی. دوی فکر کاوه چې د طالبانو راتګ سره به د ډیورن کرښې رسمیت پیژندو ترڅنګ به د دوی هر فرمایش ومنل شي، خو دا چې طالبان اوس د پاکستان په منافقت پوه شوي چې دوی هیڅ افغان حکومت سره صادقانه مخکې نه ځي د ډیورن رسمیت پیژندنې، خو لا لرې خبره ده حتی د جي ټي پي پر ضد د اقداماتو فرمایشونه هم نه مني. تازه خبر دا دی چې متقي وایي ډیورن یو فرضي کرښه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي وویل که څوک د ډیورن د رسمیت پیژندنې خوب ګوري نو دا د دوی واوري چې د حکومتونو له صلاحیته پورته کار دی او دا د ولسونو دی چې د دې سترې مسلې د حل صلاحیت لري. د ډیورن مسله یو ستره مسله ده، دا د حکومتونو صلاحیت نه دی بلکې دې کې د ولسونو رایه اخیستل پکار ده. متقي وویل موږ په خپل سر نه دا پریکړه کولی شو او نه یې هم منلی شو. نوموړي زیاته کړه چې دا فرضي کرښه له 100 کلونو پخوا تر اوسه دوام لري، خو پاکستان اوس پر افغان حکومت د فشار اچولو لپاره دا موضوع مطرح کوي. بلخوا متقي له بي بي سي سره په ځانګړې مرکه کې د کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان پریکړه ننګولې او هغه یې یوه اړخیزه بللې. نوموړي وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ګډون له پوځي مشرانو سره د دوی پر پریکړه خبرې کړې دي، خو وایي کوم پایله یې نه ده ورکړې. ښاغلی متقي وایي پاکستان پر دوی فشار راوړي، خو نوموړي ټینګار کوي د چا فشار ته غاړه نږدي. نوموړي زیاتوي پر دې نه پوهیږم چې ولې پاکستاني چارواکو اوس دغه ډول پریکړه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان کډوالو ستنول له سپکاوي ډک دي، هغه څه چې د طالبانو لومړی وزیر هم پرې نیوکې کړي دي. هغه همداراز ویلي کله چې د همدې کډوالو لپاره پاکستان ته له غرب څخه میلیارډونه ډالر راتلل نو هغه وخت ورته خطر نه و، خو اوس چې هغه اضافي مرستې پرې بندې شوي دي نو خطر شو. خو پاکستان ادعا کوي چې قوي پوځ او استخبارات لري، نو څنګه بیا د بریدونو مخنیوی نشي کولای. برعکس افغان حکومت او افغان مهاجرینو ته ګوته نیسي، په داسې حال کې چې دا هیڅ موږ پورې اړه نه لري. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.